ما واخیستو ټیکټ او روان شوم په طرف د کالیفورنیا. فرنټیر ټیکټ مې اخیستی و، ایرپورټ ته راغلمه. د فرنټیر خواته چې کوم ډور و په هغې دننه شوم چې ومې کتل ډېر خلک ولاړ وو. دا هم زما په شانې تش پاڼې فرنټیر ټیکټ چې دي لږ یې ارزانه وې. چې ومې کتل ټول خلک فرنټیر ته ولاړ وو، نور چې کومې ایرلاینې وې هغه خالي پراته وو. قطار کې ودرېدم او انتظار مې کاوه. بورډینګ پاس مې راواخیست او چیک آوټ وشو. انتظار دی چې جاز ته وخیجو او بالاخره زه جاز ته روان شوم. جاز ته وننوتم، ومې کتل جاز کې چوکۍ ټولې خالي وې، خلک را روان وو ډکېدلې. ما خپله چوکۍ پیدا کړه او کېناستم. جاز روان شو او پاڅېدو. جاز پاڅېدو او ورو ورو د ځمکې جګېدو زه لږ ډېر ویرېدم، خو چې کله د وریځو نه د پاسه شو دا ځای ښایسته و، خوند یې وکړو. وریځې داسې ښکارېدې لکه مالوچ، خو بېرته جاز د کېناستو په حالت کې دی. جاز کېناستو او زه د ایرپورټ څخه د جاز څخه ښکته شوم ایرپورټ ته. دا د ډنور ایرپورټ دی. ډنور کې زما 2 ساعته 3 ساعته سټې وه. هلته بل جاز ته ما تللو مه. دلته پاتې شوم 2-3 ساعتو دپاره. بور شوم، ډېر زیات سخت وږی وم. لاړم ایرپورټ کې وګرځېدم را وګرځېدم. هلته مې لرې یو هوټل ولیدو. ما ویل راځه که دې کې څه شی پیدا کې. هوټل خواته ورغلم، بیا ویرېدم. ما ویل داسې نه چې حرام را باندې ونه خوري. بیا لاړم یو سټور له، ایرپورټ کې دننه سټورز وو، دوکانونه وو. هلته لاړم او هلته مې لږ چپس او یو دانه ګیټریډ را واغوسته، اورنج ذایقه. ګیټریډ مې را واغوستو، چپس مې را واغوستل، سکن مې کړه، پیمنټ مې وکړو او د بل جاز په انتظار وم. پیمنټ مې وکړو، هر څه مې سکن کړه او زه د دوکان څخه راووتم. ما تر څو دا خوړل چې پام مې شو زما ګیټ نمبر بچ شوي. زه بل فلایټ چې دی ګیټ نمبر یو چې دی A38. نو زه پاڅېدم او ګیټ پیدا کولو دپاره چې A38 ګیټ پیدا کړم. ګرځېدم اخوا دېخوا، خلک دي چا به منډې والې. یو بد غوبل جوړ، دا A40 و، دا نه دی A45، دا هم نه دی. ګرځېدم را ګرځېدم، خو بالاخره ما په همدې طرف لاړم. دا A40 B46 45 همداسې لاړم. مخکې مال شاید واوسي ځکه زما چې دی 38 او بالاخره داسې کار وشو چې ما خپل ګیټ پیدا کو. A38 دیز نه زما بل فلایټ دی سان فرانسیسکو ته او جاز راغی. فرنټیر تیار دی او زه بل جاز ته وختم او جاز د پاڅېدو په حالت کې دی. نو فرنټیر ته وختم او فرنټیر پاڅېدو او زه روان شوم چېرته؟ سان فرانسیسکو ته روان شو او جاز په قلار تیز شو او بیا هوا ته پورته شو. نو د هوا نه چې دا ښار ډېر ښایسته ښکاره کېدو، د ډنور ښار. او بیا همداسې روانو ډېر لاړو. بالاخره را ورسېدو سان فرانسیسکو ته او د جاز څخه کوز شو، دننه لاړو ایرپورټ ته. ایرپورټ کې ډېر زیات مزل و چې د ایرپورټ نه بار وځي. نو ایرپورټ کې روان نو شپه وه. ایرپورټ کې دومره ډېر خلک نه او ایرپورټ خالي پروت و. همدا موږ چې کوز شو زموږ جاز خلک وو. ما بورډونه فالو کول، کوم چې بورډز لګېدلي وو. نو په بورډ یې لیکلي وو که بهر ته ځئ نو پاس وخیژئ، که نه اګزټ چې دی پاس دی. نو زه برقي زینو کې ودرېدم او زینې چې وې په خپله روانې وې. هسې م ډېر ستړی وم. ووتم د ایرپورټ نه او د ایرپورټ نه چې ووتم څنګه، ما تره زوی ته زنګ وهلی و، تره بچک ته، چې ما پسې راشي او پیک اپ مې کړي. هغې ته مې لږ ډېر انتظار وکړو. تره بچک مې راورسېدو او زه یې کړم پیک اپ. تره زوی مې پیک اپ کړم او بیا روان شو د ساکرمنټو په طرف باندې. او دا چې دی ګولډن برج دی. ګولډن برج نه هم خوندونه واخیسته، ارامې سندرې مې اورېدلې په لاره باندې. او بالاخره زه ورسېدم خپل منزل مقصود ته، ساکرمنټو ته. دا و زما سفر او زما لومړی ویلاګ.
که څه کمی زیاتی شوی بخښنه کوئ په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي مننه